السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم د امریکا سرخار واشنگټن ډي سي کې ما او اسماعیل شاهد صاحب را سره د وخت په واشنگټن ډي سي کې مونږه کتا ستاسو ګیر چا پیرو کې د امریکا د کانګرس ودانې مخې ته ولاړو زه ما اسماعیل شاهد صاحب دی او عدنان رشید دی دغه شانتي فرحات دی او لطیف دی مونږ روان اسماعیل شاهد صاحب امریکا ته په خیر راغله واشنگټن ډي سي ته په خیر راغله بس زنده باد اوسې بس نصیب کې موجوده واشنگټن ډي سي ختم او نصیب کې او زه خو هم په کې د امریکا د کانګرس دی ودانې نن بس تاسو په کردارونو باندې په ټولو باندې خبرې کوم بلکې زه داسې کومه زه ستاسو نه خوا کېږم مخې ته راړېږم زه به تاسو به مخې طرف ته راولم داسې نو تاسو به اوس وینئ اسماعیل شاهد صاحب درې دېرش کاله مې څنګه اکچل کړی دی دېرش کاله مې مزات وکړ چې څلوېښتانې مې غږولي ښه هماغه د امریکې غوندې خلک ما چاته ولیدل د امریکا غونته خلک مونږ نه لیدل دا څه حل دی صحیح او نه بشرال صاحب زما پیلار په ما باندې پیلار ما باندې نه جوړې دي کتاب باندې نه جوړې زه به ټیک به باندې شکایت کوم پیلار ما باندې چپېړ ورکو واده چې ولا نه کیږي واده چې غواړي بابو پیلار ما باندې شادي کوم شادي کو ما باندې شادي کوستا بیړی باندې چپ مونږ روان یو دی وخت د امریکا د کانګرس ودانې مخې ته یو زه ما اسماعیل شاهد صاحب دی عدنان رشید دی دغه شانتي فرحات دی لطیف دی دوی فرحات او اسماعیل شاهد صاحب ته دی اوهایو ته د اوهایو نه دی خوا راغلي دي واشنگټن ډي سي ته اوس به ځي نیویارک ته نو خبرې اترې کوو اسماعیل شاهد صاحب څنګه امریکا ته څنګه ولګېده یاره ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه یې وکړه لکه صفایي ډېره زیاته ده دومره صفایي باندې مونږ ګورو که نه کاغذ هم نه ښکاري او بل دا د مونږ په موټر وی باندې لاړو که نه داسې موټر وی لکه دومره مزل کراچۍ پورې که نه یو رنګ داسې ښایسته سړک و دا او ونې خو یاره ډېرې زیاتې پکې دي دومره ونې ما داسې دي څه چل کړی دی ونو سره خلک یې څنګه دي د امریکې خلک څنګه ډېر ښه دي چې د مالی د انسان قدر کوي دا خبره داسې که چې د ځناور هم ډېر قدر کوي د انسان قدر کوي د ځناور هم قدر کوي دې کې مالی شک نشته چې دا خو که زه نه ویم بل سړی به یې وایي لکه حق خبره به کوو که نه جي چې د انسان قدر دی خلکو سره او بیا دا دی چې د فنکارانو ډېر قدر کوي او تاسو چې دلته چاته ووایي چې تاسو یو آرټسټ یې فنکار یې هنرمند یې نو بیا زه تا ته دومره مالی خوشحاله چې نو د درغاړي وځي نو بس دا ده چې قدر کوي چې ډېر زیات قدر کوي خو ابو دلته خو راغلي خو میخې هم پرېښي دي نو میخې بس مسون میخې مطلب دا دی چې څه به کوې نو دا تر کومه پورې به دې میخو ته ناست وي سر غر کېږو خو کونډې دي واده هم ولا نه دی کړی امریکې ته دې راوتښتېده دا څه حل دی یار صحیح او بابو هغه ګلبالي چې به سره ګرځېده نه به را سره ګرځېده باندې مې آواز وکړم حق ګلبالي مولا دې مل په دې وسرتان درته مولا دې په دې وسرتان در دې ګڼې ته وګورئ بابو اسماعیل شاهد صاحب دا تاسو وګورئ او چې دنیا لکه دې ځای ته لکه دا خلک که نه دې ځای ته دا خلک حقیقت خبره ده هسې راځي هسې نه راځي مطلب دغه ځای نه چې دې ښه سپاټونه جوړ کړي د سیل دپاره د سیل دپاره تفریح دپاره چې خلک خوشحاله وي هلته زموږ طرف ته بس که تفریح له تللی هم نه شي نور مسلې دي پکې ډېرې مسلې دي بس الله دې بس زموږ په ملک باندې رحم وکړي رب العالمین ښایسته ملک هم دی چې پاکستان دی نو مونږ یو چې پاکستان نشته مونږ بیا نه یو نو الله دې بس زموږ د ملک حفاظت وکړي رب العالمین د خپل حبیب په خاطر او د ټول دا ګورو د کانګرس وداني ده بابو تاسو د امریکا د کانګرس ودانې مخې ته مونږ داري ور روان یو کنسټرکشن هم پکې روان بلکې د شا ده مونږ شا اړخته یو او دنیا راغلې ده که مونږ دې ته پر وګورو که نه بابو نو مخامخ وګورو تاسو ټګیر چاپېره چې وګورو دنیا راغلې ده یو کاکا وي بابو دغه ته تللی لندن ته تللی نو چې واپس راغی خلکو یې تپوس کو ورته وي په لندن کې دې څه ولیدله نو هغه ورته ویل وي داسې واړه واړه و داسې انګریزي به یې وی زه دلته تپوس دا کوم صفایي د روډونو د دې هر څه د امنیت او د دې څه نه علاوه تاسو داسې کومه خبره چې کلي کې خلک تپوس کوي تاسو ما دا زه چې راتلم د دې یو خو د دې خلکو انګریزي د دې ژبې په سر وي دا اوس که تا ډبل ایم کړي که نه او د دلته د دې په خبرو به ته نه پوهېږي ځکه چې دې دومره په دغه سره وایي چې ته به یې چې ده څه ویلې مونږ خو ګریمر استعمالو زه چې راتلم نو فرحات ما ته زه درته لګیم یار ناخوځه اورم یار ډېره مسلې دي یار امریکې ته به دا څنګه چل کوي مړه ته راځه د خدای نیکبخته هېڅ نشته زه به ته ورته یار زه سلیبریټي یم که نه
زه سلیبریټي ما فرهاد هم دلته انګریزي زده کړی موږ ته خولې ده دا صحیح ده فرهاد موږ بل چا نه زده کړی خیر ډېر تکړه ده مړنو ته 10 کاله وشو بس خو اوس هم چې نه تکړه کېږي ناجایزه به کوي اوس داسې دی چې باندې په هر چا ورختی نو خبره مې کوله خبره مې دا کوله چې دی راته وایي چې مړه دغه مه کوه به ته محلې ته خو دغه سلیبریټي سلیبریټي واو نو ډاوټ هیڅ شک نشته د پښتنو شاهرخ خان بابو نه ورته وایه چې زه چې دی نو زه محلې تاسو زما دغه یوټیوب سرچ کوئ تاسو چې دی نو محلې ګوګل وګورئ نو تاسو ته به زما پته ولګي که نه اوس چې زه راغم به داسې لکه امیګریشن والا ته چې دغه شومه که نه ټولو کې د جاز نه ګورې لومبی سړی یم چې هم زه کوشی ویم که نه بابو درګه په دې لومبی سړی زوم چې زه کوشی ویم به چې څنګه راغم نو نورې خبرې مې نه دي کړي ده خو راته فرهاد چې راته څه ویلي وو که نه فرهاد چې راته څه خبره کړې وه نو ډایرکټ ورغم که نه بس ډایرکټ ورغم او پاسپورټ مې لاس کې دی او لکه هغه تپوس نه دی کړی But direct ورغم I'm a celebrity. اگر د داسې داسې کې خو my name is Ismail Shahid. You search my name in Google and YouTube. I'm an actor and also director and also producer and also singer and also writer. نو داسې کړه and also dancer. Absolutely. Yes. My God. دا دې چې نو ته پوښتنه رولګه دا دې چې قدر کوي ښه خلک دی چې باندې الله سي او پلانونه هم سری اوسل امریکا کې د دې نه پس څه کوي چې خبره چې بس تاریخ د پاره باندې داغه چې کم دغه دی کنه چینل دی داغه چینل پرته وزل بیا وای د MT شاهد یوټیوب چینل کنه نو داغه چینل د پاره ان شاء الله باندې کار کوم اور ما خو د تویل کنه زموږ د ډرامو سره ریلیز شو د کانګړي پټس کې لاړې د کانګړي پټس کې لاړې بټګراما او ورپسې بیا ډینګي رئیستار کې دی پسې پر لپسې بس هغه ډراما ده نو زه به د خلکو ته مچاله کا ګوره د MT شاهد یوټیوب چینل ملمانو اوسئ ځکه چې د دویمه ډراما مې ورپسې را روانه او د کانګړي پټس کې لاړې بټګراما ریلیز شو کنه او وګورئ بس خپل رائے د ورکې ملې مو خپل کوشش کړی دی کوشش هم دا کړی دی چې موږ چې خنه خډرامو خلک دی خواندي بابو داسې بلور شو خبره کو خو تاسو نه بل تاسو خواندي خلک دی خوشاله شي کنه خلک خواندي خوشاله شي کنه خدا تاسو مې کوو بابو جی چینل وګورئ تاسو چې کوم نه یوټیوب چینل تاسو په نوم باندې خو ډیر زیات یوټیوب چینل وینم تاسو فیسبوک پیج په دې اکل راځي تاسو مرته نقصان دی فیک دی جی دومره ډیره جوړې دی اوس غلطه سره زمونږ فرهاد چې دی غلطه سره لکه دی دومره پوه نه شو چې هغه فیک چې کوم د ټیک کا او په کې باندې مونږ مطلب دی دغه کنه لکه مونږ په مالي خبرې او اترې لګو چې روس د ماته مسله کا دغه مې ټیکه چوبګه به یار دا زموږ نه ته دا دې کومه کړې دا څه وي بابو لکه مطلب زه دې کې دا خبر داسې کول شم چې یو سړی د چانه جیب وي یو سړی د چانه چې کم نه د کور نغلا کې یا ته گاډي پټي دا هم دک رقم غلا ده د انټلیکچوال غلا ویل کیږي مطلب دا چې یو سړی د بل سړی مطلب دا زما خپل څه پہچان نشته نظر بابو په نوم راځي چې بل خبره کوم دوره خبره ز پرې د ارس چې کی به ټیک یو کې جانې دو خو یو شی به زما خوخلی اب ته زما په دې مالې زما په دې چینل باندې ته ورګي زما په نوم او زما په نوم کنه او زنیم ازمان نه دی ته به زما تصویر ورکې ببر سر لیونی غوندې به ما څنګه ښکاره مالک هلکه دا ما نه دی ورکړی نو ډېر به پکې کنځله مو کړو څنګه چې دا ته څه لوبې کې او زه ورته یم د خدای ظالمانو دا زما چینل نه دی دا فیک دی دا ټول فیک دی او په کوم او چې کوم دلته ما دیږي کې جوړه کو امریکا کې مې جوړه کا نو زاره کوشش کوو مطلب دی الله مالک دی کنه کوشش کوو کوشش کوو الله مالک دی نو ګورو کدلته چرته غټیک ملو جو ټیک د کنینو بس ملو بشي ته بابو ملو بشي مونږ به د لواخلو تاسو دوه خبر نورم کو بابو دې طرف ته زو هغه ته بلکې هغه طرف ته دې خلک بلل شو بابو خو زه غواړم پتلوت لو کې چې کم دنه بس اخیره دغه دار چې زما خو وخت تاسو نه خواستو کوم چې هغه زمزمه راته وکړه دغه والا رور نه دغه شانس کیسه ده رور د لا سوجنی یار د یار
پاتې شوی په هیچا نه د اعتبار پناه شوی هغه خلک د اخلاص او اوس لستوڼی ورکوي بچ کوي لار ډیره مننه اسماعیل شاهد صاحب یو جهان مننه خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د دې طرز وکیل خان د نقل اجازت عدنان رشید هم راسره او دغه شانتې لطیف صاحب هم راسره او فرهاد هم راسره دلته کې تاسو وینئ یو ډېره لویه غونډه روانه ده دا مختلف نه پوهېږم چې څه چل دی خو بل خلک راغلي دی تصویران هم وباسي او امریکا د کانګرس ودانۍ ته ماشومان هم دي پکې او لوی هم دي پکې نو زه وکیل خان د نقل اجازت چې چېرته هم بیا بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان